سلامونه او نیکې هیلې. په تېره ویډیو کې موږ دا زده کړل چې څنګه د پایو قرائت یا ریډینګ محاسبه کړو. اوس به راشو په دې درس کې به موږ دا زده کړو چې څنګه کولی شو مشتري ته بیل جوړ کړو. نو زه راځم بیل مشتري باندې کلیک کوم. نو زه دې برخې ته راغلم. دلته به لومړی تاسو که چېرته دا نیټه ډېره پخوانۍ وي یا بیل نمبر د 0 نه وي بل شي نه شروع شوي، دلته ګورئ S01 دی. که مثلا دا 5 وي یا 6 وي او تاسو غواړئ د سره یې شروع کړئ، لومړی بیل هم وي، نو تاسو فقط دلته راشئ نیو بیل ووهئ. صحیح دی؟ دا به موږ نور ویډیوګانو کې هم دا کارولی. نو راځم دلته پیرودونکي برخې ته. دا د پیرودونکو برخه ده، یعنې مشتریانو ته دلته موږ بیل جوړوو. د تیلو ټانک دوه قسمه مشتریان دي. یو هغه دي چې راځي موټر ته تیل اچوي او ځي، هغه خو خپله دلته په پایه برخه کې محاسبه کیږي، چې پایې ریډینګ دی محاسبه کو، بس په هغې کې خپله جمع کیږي. بل ډول دا مشتري دی چې دې کې مونږ د یو چا سره کاته لرو، هغه راځي تیل اخلي، پیسې بیا وروسته ورکوي، یعنې د قرض معامله ده ورسره. یا شرکت دی یا انفرادي کس دی، د ټولو سره تاسو دلته ثبتولی شئ دا ډول معاملات. یعنې دا یوازې بیل نه دی، دا ستاسو هغه د قاطع معاملات دي د مشتریانو سره، دا اړین دی. نو راځم دلته د پیرودونکي نوم باندې لومړی به دلته پیرودونکي نوم انتخاب کړم. زه راځم دلته جمال مازده والا، دا به یې انتخاب کړم. شرکت نوم خو نه لري، که چېرته موږ شرکت نوم لیکلی نو حتما دلته راځي. نو راځم پایه مسؤل، دلته به د پایې مسؤل هم فرض مثال هغه کس چې دلته یې تیل ورکړي به دلته خپل نوم ولیکي. مسؤل د پایې مسؤل نوم ولیکو، بیا راشي لاندې ملاحظاتو ته. ملاحظاتو کې که هیڅ ملاحظات نه لرئ هم دلته بیا ښه خبره ده چې دلته تاسو د نن ورځې نیټه په هجري شمسي باندې ولیکئ، هجري قمري باندې، نو بیا به تاسو سره دا یو ښه یاداشت وي. راشئ دلته جنس برخې ته. جنس برخه کې تاسو توکی انتخاب کړئ، فرض مثال پټرول 92 دي. مقدار دې د څونه لیتر واچول؟ د 50 لیتره. 50 لیتره. واحد یې څه دی؟ دلته به زه لیتر ورته انتخاب کړم. نرخ یې څو دی؟ دلته د په څو حساب کړی دی، نو فرض مثال 70 افغانۍ. صحیح شو؟ 70 افغانۍ. نو دا دلته خپله سیستم درته جوړوي چې 70 لیتره پټرول 92 دي او دا ټوټل دي، یعنې 50 لیتره په 70 افغانۍ چې اچولي دي ټولې څو روپۍ راځي؟ 3500 افغانۍ. که فعلا درته رسید کوي نو دلته یې ورته ولیکه، فرض مثال دی رسید کوي 500 او په ده باندې پاتې کېږي 3000 افغانۍ. نو بیل اماده شو، سیو وایي، دا ذخیره شو. اوس که بل بیل لیکې نو لومړی به دا څه کې نیو انوایس به کوي. دلته وګورئ بیل نمبر هم تغییر شو، نیټه هم نوې شوه، دا خانې هم ټولې ورته اماده شوې څو نوی بیل ولیکئ. په بله برخه کې به زه د رسیداتو باندې وغږېږم، نو حتما هغه ویډیو هم وګورئ تر څو کارونه مو چټک شي.